چاته بیت لاکر ډرایو او انکریپشن شته. بیت لاکر څه لپاره کوو؟ فایده یې څه ده؟ هر کار چې فایده نه لري هغه سړی ولې کوي؟ نه چې موږ ته ګټه ولري په هغه باندې وخت باید ضایع کړو. سمه ده. انکریپشن او ډیکریپشن مې درته مخکې هم ویلې وه. د ډیټا خپل د اصلي حالت څخه یو داسې حالت ته اړول چې هغه انسان نسي مطلب ځینې اخیستلی، هغه ته انکریپشن او ډیکریپشن حالت ویل کېږي. تشریح مې دلته انشاءالله ښه صحیح درته کړې ده. دوه بل راځو چاته قلفولو ته چې موږ یو ډرایو یو فلاش هغه قلفوو. څوک د لیپټاپ غواړي، څوک د فلاش غواړي، یا فلاش یو کوچناک شی دی ستا څخه ورکېږي، نو نه غواړي چې فلاش دې ورک شي، څوک دې ډیټا وګوري. فلاش دې ولاړ شي خو معلومات دې نه ځي. موږ ته مهم هم معلومات دي. فلاش کمپیوټر یا دا شیان موږ ته مهم نه دي. مهم موږ ته څه دی؟ سافت دی. زموږ معلومات موږ ته مهم دي. خو تر کومه ځایه چې معلومات کې بیا فرق شته چې کوم معلومات څومره مهم دي نو هغه فرق لري. مثلا هر څومره پیسې چې ورکوې ورته امریکا به درته خپل استخباراتي معلومات درنه کړي چې دوی ته پیسې ورکوې، نه؟ یا مثلا چین څخه شمالي کوریا ده، روسیه ده، هندوستان دی، یا نور ملکونه دي، ایران دی، نه؟ افغانستان دی په در نه خوري. افغانستان مکمل اوپن سورس دی. افغانستان مکمل اوپن سورس دی. هیڅ شی مو نه دی خوندي. چې شي پټ ماته راوښه. موږ په خپل افغانستان کې سرور نه لرو چې خپل ډیټا وراچو. صحیح شوه. پیسې د پارلمان کې چاپېږي. کومې خوا پټي؟ شخصي پیسې د ده چې په جیب کې پرتې دي هغه هم چې په لاره روان نو لاس یې په جیب نیولی ته چې دا د سودا ښه خیر پرېږده د ویډیو چلند نور. راځو بیت لاکر ته موضوع خپل موضوع ته راځو. بیا هم راځئ سټارټ مینیو ته، کنټرول پینل شته. نو دلته موږ داسې به یو کوو ورک شوی نه دا دې پیدا شو. بیت لاکر ډرایو انکریپشن ته راځو. په دې باندې کلیک کوو. ولې قلف کلیانې شته سره تیارې. کوم ډرایو قلفول غواړي یو او ورپسې موږ سره اخر کوم یو دی؟ دا فلاش دی. اول سی ډرایو دی، پسې ډي دی، پسې ای دی. که هر ډرایو وي په هغه باندې بیت لاکر موږ لګوو. کله چې موږ بیت لاکر ور باندې عملي کوي هغه ډرایو بیا بغیر له پاسورډ څخه نو سره خلاصولی. هغه پاسورډ غواړي. صحیح شوه. فلاش ته هم دغه چې وینډوز دې نوې کړله بیا دې بیخي خدای وبخښه نه خلاصېږي. بیا هغه په پاسورډ هم نشي خلاصولی. صحیح ده. ځکه هر وینډوز ځان ته انکریپشن او ډیکریپشن خپل یو نفر دغسې کړي او موږ سره وو کمپیوټر ساینس کې مکتب کې زما سره هم صنفي وو، خو پوهنتون ته وروسته راپسې راغی، یو کال وروسته راغی. هغه هم دغسې کار کړی. بیا ټلیفون راته وکړې ور اوس څه وکړم اوس هېڅ نشی کولی. پاک یې فارمټ کړه او بس خلاص. صحیح. نو چې وینډوز دې بدله کړه بیا نشی کولی. یو وخت یې کولی شي کله چې موږ داسې وینډوز انسټالوو نه مطابق نه موږ ته وینډوز یو کی راکوي راته چې موږ هغه د وینډوز کی دغه ایډمنسټریشن کی چې ده هغه واخلو. هغه کی چې دې واخیستله بیا هغه لیسنس کی ورته وایي. دا لیسنس کی چې دې واخیسته چې په هر وینډوز کې انسټال کړئ بیا د هغه د اصولو سره سم ته دغسې استفاده کولی شئ. صحیح ده. راشي دا به څه کړو؟ ټرن آن به یې کړو. و یو څو شیبه دا فارمټوي درته دا فلاش دی. دا فلاش فارمټوي هغه معلومات چې مو اوس وراچوه تا ته پروا نه کوي. خیر مخکې هغه ډیوایس یا کوم څه چې دی هغه څه کوي؟ فارمټ کېږي. د فارمټ څخه وروسته بیا دوی خپل کار کوي. دغه یو وخت کې ځینې وخت موږ خپل د کمپیوټر ډرایو فارمټ کړی، یو بل ایکسټرنل ډیوایس یا مثلا یو هارډ ډیسک ته ورته تړلی، د دې په ځای چې فلاش فارمټ کړي هغه دې فارمټ کړی. صحیح ده. ښه ډرایو نه خراب کوي. څنګه کوي؟ فلاش فارمټوي او ډیټا ټوله زندګي والا د کمپیوټر ډرایو ته فارمټوي او فارمټ کړه. کمپیوټر ډرایو هغه نه فارمټوي. تاسې دغه کوئ، تاسې وګورئ ښه، تاسې نه فارمټوي. یوه شیبه دا خو به داسې وګورو. ډرایو به نه فارمټ فارمټ کوي. ډرایو هغه به اپشن ورکوي ورته. ښه زه به راسم دغه ای ډرایو ته یوه شیبه د ای ډرایو ګورم چې څه شي پکښې دي. د دې تر ګټه به تېر شو هر څه چې پکښې دي وبه یې ګورو چې دا ستاسې تشویش به رافع کړو. ای ډرایو دی ګورئ فارمټ اپشن یې موږ سره وانخیستی.
صحیح ده فارمټ لیست څخه مخکې متوجه یاست او که کله زه راځم فلاش ته نو فلاش څه کوي دا ده پلیز ویټ ویل بیټ لاکر انیشیالایزیشن څه دی ډرایو سی او څه وایي وای ډو ناٹ ریموو یور ډرایو ډیورینګ بیټ لاکر سیټ اپ کله چې بیټ لاکر سیټ اپ موږ جوړو په هغه وخت کې خپل فلاش مو فارمټ نه کوي هغه وخت که مو فلاش فارمټ کوي نو هغه بیا داسې حالت سره مخ کېږي که ستاسې فلشونه ځینې وخت کې کار پرېښيي چې وینډوز یې نه پورته کوي یا پورته کوي یوازې ایکن معلومېږي د درک نه وي بس دا کار پکې کېږي او هغه بیا نه سمېږي صحیح اوس راځو ورته دلته پاسورډ ورکوو پاسورډ څه شي ورکړم دا خو ستا هېرېږي بیا هلمند دا دی یو بیرته بیا هلمند اوس چې دا معلومېږي نه په چا بیا ووایه صحیح شوه او ورپسې څه که نیکسټ یې که تا ته وایه وایي ستا پاسورډ چې دی ډېر ضعیفه دی یو او ستاسې پاسورډ چې دی میچ نه دی مطلب دا پاسورډ یو ډول دی دا پاسورډ بل ډول دی دا د میچینګ خبره کوي ورته راسئ ګورئ په یاد ساته یو دوه درې A B C او اخر کې 8 خو پېژنې 8 د ریټ دا شی یو دوه درې A B C او 8 دا سره په یاد په دا دوه کې به یو دی یو دوه درې A B C 8 کدی بیا فارمټ کړه افری یو دوه درې A B C 8 اور پسې څه کا نیکسټ کا بیا وای منیمم دی استاد لږ دی بیا منیمم دی اته لیکلی دی استاد هلمند 1 2 3 باندې کوي استاد بس دوا اٹه کې بیا څه پروا کوي نیکسټ یو دا دوه بل اټ سره لیکل شوی دی ښه دوه اټ دي دلته موږ دا هغه کی خبره کوو دا پاسورډ دی ریږي صحیح ده اوس دا پاسورډ څه غواړي دغه ریکوري کی ته ځان سره ساتي او که پرنټ کوي که پرنټر سره بستاوي نو دا اپشن ورته کلیک کا هغه مستقیما په کاغذ کې درته پرنټ کېږي نه دي او که ساتي نو ځان سره وساته مثلا سیف به یې کړو چیرې به سیف کړو زه یې ورته وشو په ډیسکټاپ باندې داسې یو کوچنک نوم یې واخیست ټکسټ فایل دی ښه او دا څه که سیف یې که بس وساتل شو دغه نه وروسته دا څه که نیکسټ که د نیکسټ وروسته وڅه که سټارټ انکرپشن چې انکرپشن دې سټارټ کړي نو تا دا 8 GB فلاش دی ښه پوره اندازه وخت غواړي داسې په اسانۍ نه کېږي سمه ده